الله الكريم اما بعد قدرمنو اوریدونکو د ابو بکر صدیق رضی الله عنه د سیرت مبارک څوارلسمه او وروستۍ برخه نن تاسو ته وړاندې کوو په توفیق سره د الله جل جلاله. لیکوال او ترتیب کوونکی مولانا حبل الله المتین، ویناوال مولوی عبید الله. قدرمنو اوریدونکو، کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات سو نو یودم منافقانو، مرتدینو او کافرانو شورشونه شروع کړل. بعض خلک چې مسلمانان سوي و خو لا یې ایمانونه مضبوط سوي نه و، د وفات د خبر په اوریدلو سره بیرته د اسلام څخه وګرځېدل. بعضو د اسلام څخه انکار نه کاوه خو زکات یې نه منی. نو تر ټولو اول ابو بکر رضی الله عنه اعلان وکړي چې د مرتدینو وژل زما اولنی فرض دی، او دوه واره د بني عبس، بني مره، ذیبان او نورو پر ضد جنگونه وکړل. خو شورشونه دومره زیات و چې ښځو هم د نبوت دعوې وکړې او نارینه و هم. منافقینو هر ځای ښه په زور تبلیغات کول. په آخر کې ټولو صحابه کرام رضی الله عنهم د ابو بکر رضی الله عنه څخه وغوښتل چې ته به نور د مدینې څخه بهر نه وځې، ځکه چې مدینه منوره د اسلام مرکز دی. که دا زموږ د لاسه ووتله نو اسلام ته به سخته ضربه ورسیږي. په آخر کې ابو بکر رضی الله عنه ورسره ومنله. خو د ابو بکر رضی الله عنه سره دا تشویش و چې د دنیا د ټولو کفارو او منافقینو ځپل به څوک وکړي. د اسلام لوی دشمن چې پوره طاقت او قوت لري او د نبوت دعوه یې کړې ده، مسیلمة الکذاب به څوک مات کړي. آخر یې خالد بن ولید رضی الله عنه راوغوښتی، ورته یې وویله تا ته خو معلومه ده چې تاسو ټول زما په بهر ته تللو راضي نه یاست، نو زه غواړم چې تا د دغو مرتدینو او د درواغو د نبوت دعوه کوونکو د ځپلو دپاره امیر وټاکم. خالد بن ولید رضی الله عنه ورته وویل زه حاضر یم، تر څو چې مې په بدن کې ساوي زه د دین دپاره قربانۍ ته تیار یم. بیا ابو بکر رضی الله عنه ټول صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین راوغوښتل او اعلان یې ورته وکړي چې زه خالد بن ولید رضی الله عنه پر تاسو امیر ټاکل غواړم، ستاسو خوښه ده او که نه؟ نو ټولو وویل موږ ورباندې خوښ یو. بیا ابو بکر رضی الله عنه خالد بن ولید رضی الله عنه یوازې کوي او ورته یې وویل زه تا ته د تقوا وصیت کوم او ته مې پر هغو جلیل القدر صحابه کرامو امیر ټاکلی یې چې تر تا یې فضیلت زیات دی، لکه عمر رضی الله عنه، عثمان رضی الله عنه او علی رضی الله عنه او نور اهل بدر او احد او بیعة الرضوان والا. نو ته د هغوی مشورې اوره، او بله دا چې ته به اول مرتدینو ته د اسلام دعوت ورکوي. که اسلام ته راوګرځېدل نو مړه کوي به یې نه، او که پر ارتداد باندې قائم پاته سول نو ټول ووژنه. د ښځو، ماشومانو او ضعیفانو سره نرمي کوه، د دوی مالونو ته نقصان مه رسوه. بیا خالد بن ولید رضی الله عنه مجاهدین تیار کړل او ورته یې وویل د الله جل جلاله په کومک را سره راځئ. خالد بن ولید رضی الله عنه هر قوم او قبیله او کلی او کور په مخه کړل چې هر ځای به یې مرتدین لیدل، که اسلام ته بیرته نه راګرځېدل نو وژل به یې تر څو چې یمامه ځای ته ورسېدل. دغه قومونه، کلي او ښارونه زیات د مسیلمة الکذاب په نبوت قانع سوي وه، او مسیلمة الکذاب د مسلمانانو پر ضد داسې لشکر تیار کړی و چې هیڅ شمار یې نسو کېدلی. نو خالد بن ولید رضی الله عنه خپل مجاهدین د یوې غونډۍ پر سر باندې دیاره کړل، او د هغې غونډۍ څخه چې په ډېر لوړ ځای کې وه د ښار ټولې برخې ښکارېدلې. کله چې خالد بن ولید رضی الله عنه د هغه ځای وکتل، یو داسې لشکر ورڅخه راووتی چې هیڅ په خلاصېدو نه و. څومره چې سترګو نظر کاوه بس لشکر په نظر راتلی. خالد بن ولید رضی الله عنه ته
د خپل لشکر او مجاهدینو کمزورتیا معلومه سوه، ځکه چې ډیر نوي مسلمانان سوي ځوانان هم پکښې وه چې شاید ټینګ سوي نه وای. خالد بن ولید رضی الله عنه غږ وکی چې یا انصارو ما ته راسئ. بیا یې غږ وکی ای مهاجرینو ما ته راسئ. کله چې ټول ورته راغلل نو خالد بن ولید رضی الله عنه ورته وویل د مسیلمة الکذاب لشکر ډیر زیات دی، موږ ورسره مقابله نسو کولای، ځکه چې په لکونو دي، خو زه یو کار کوم تاسو به راسره کومک کوئ. زه مسیلمة الکذاب ته د اسلام دعوت ورکوم، که هغه مسلمان سو خو ښه دی، او که یې انکار وکی بیا ورته د مقابلې دعوت ورکوم. که زه الله جل جلاله ورباندې کامیاب کړم نو تاسو بیا د دوی پر لشکر یرغل وکئ، نو د الله جل جلاله په فضل سره به شکست وخوري. کله چې دواړې لشکرې سره مخامخ سوې نو خالد بن ولید رضی الله عنه مسیلمة الکذاب ته آواز وکئ چې مسلمان سه او ملګرو ته دې هم ووایه چې مسلمانان سي، ته نه نبی او نه رسول او ته په دې ښه پوهېږې چې درواغجن یې. نو د دې درواغجنې دعوې څخه لاس پر سر سه، هغه انکار وکئ او ویې ویل زه نبی یم. خالد بن ولید رضی الله عنه د مسیلمة الکذاب لشکر ته دعوت ورکئ، هغوی هم انکار وکئ. خالد بن ولید رضی الله عنه مسیلمة الکذاب ته وویل نو راځه اول ما و تا زور سره وازمایو. مسیلمة الکذاب په ډیر مغرورانه انداز ورته وویل راسه چې مور در باندې بوره او ښځه دې کونډه کړم، بچي در باندې وژړوم. خالد بن ولید رضی الله عنه آس ور وزغلوی، دواړو یوه ورځ پوره مقابله وکړه. آخر د الله جل جلاله تورې ته برابر سو. خالد بن ولید رضی الله عنه سخت ووهی، خو د وحشي زړه طاقت ونه کوي، ځکه د دوی مقابله اوږده سوه. هغه هم ورغی او په آخر کې یې ووژئ او په دې سخته معرکه کې نورو مجاهدینو د مرتدینو پر لشکر یرغل وکئ. مرتدین یې راګیر کړل تر څو چې د مجاهدینو اسانو د ډیرو مړو په وجه نسوای کولای چې مخ ته ولاړ سي. باقی مرتدین زیات گرفتار او نور په تیښته کامیاب سول او مجاهدینو ته بېشماره غنیمتونه په لاس ورغلل. نو د یمامه غزا د مسیلمة الکذاب په وژلو ختمه سوه. اکثره هغه نورې ښځې او نارینه چې د نبوت دعوه یې کړې وه ورک سول او الله جل جلاله یو ځل بیا د اسلام بیرغ اوچت کوي. تر دغه غزا وروسته ابوبکر رضی الله عنه رحلت وکئ. عمر بن الخطاب رضی الله عنه خلیفه سو او هغه دغه د خیر کارونو ته دوام ورکړی. قدرمنو اوریدونکو، د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د سیرت مبارک 14مه او وروستۍ برخه پر همدې ځای ختموو. تر بیا راتلو مو پر یوه الله جل جلاله سپارو.